د خپو په انځرو نه وروسته یو بل سنت دی په خپو کې چې هغې ته ویلی کېږي خلال د خپو د ګوتو خلال کول چې دا په صحیح حدیثو کې راغلي. مخکې موږ ویلي وو د لاسونو د ګوتو خلال کول چې هغه داسې سړی خلال کولی چې دواړو د لاسونو ګوتو او یا یوه ګوته سړی ځان ځان لم خلالولی شي دا په حدیثو کې خاص کیفیت د دې نقل نه دی. هر چې د خپو ګوتې دی نبي صلی الله علیه وسلم به د دې خلال کاوه او امام ابو حنیفه رحمه الله او شافعي دا خلک دې ته مستحب وایي او حنابله او موالک چې کوم دي دا ورته سنت وایي. اهل ظواهر ورته واجب وایي چې د خپو د ګوتو خلال کول دا واجب دی او په دې باب کې درې څلور حدیث راغلي. بعضو حدیثو کې لږ لږ کلام دی لیکن بعضی حدیث د کلام نه خالی دی او په دې کې د الله رسول امر کړی دی چې سړی به د خپو د ګوتو خلال کوي. لکه یو حدیث د لقیط بن صبیره حدیث مشهور چې قال النبي صلی الله علیه وسلم نبی اسلام ته فرمایي اذا توضأت کله چې اودس کې فاسبغ الوضوء نو خپل اودس کامل کا وخلل بین الاصابع او د خپو د لاسونو د ګوتو په منځ کې خلال وکړه. دا بالکل صحیح حدیث دی. دې حدیث معلومیږي د خپو د لاسونو د ګوتو په منځ کې خلال کول پکار دی. بل حدیث عبد الله بن عباس رضی الله عنه د چې امام ترمذی راوړی باب فی تخلیل الاصابع کې راوړی دی چې عبد الله بن عباس وی قال رسول الله صلی الله علیه وسلم اذا توضأت کله چې اودس کې فخلل اصابع یدیک ورجلیک د لاسونو ګوتې خلال کا او د خپو ګوتې خلال کا. د خلال لغوي معنی دا چې اوبه سړی د لاسونو منځ ته کوزي کی او منځ ته لګي لګي اوبه یا لوندواله د لاسونو د ګوتو منځ ته سړی د جوړو ځایونو ته کوزګي ته خلال ویل کېږي. دا کوم ځایونه چې دننه پټ پاتې کېږي خالي دې ته لګي اوبه کوزول دې ته په عربۍ کې خلال ویل کېږي. نو د الله رسول عبد الله بن عباس ته امر کړو چې کله اودس کې د لاسونو د خپو د ګوتو خلال وکړه. د دې امر نه معلومیږي چې د خپو د ګوتو خلال چې کوم دی دا لازم دی. یو بل حدیث د واصله بن اسقع دا وی نبی صلی الله علیه وسلم داسې فرمایلیو من لم يخلل اصابعه بالماء چا چې د خپلو ګوتو خلال په اوبو باندې نه کوو نو خللها الله بالنار یوم القیامه الله به د قیامت په ورځ د دې د ګوتو خلال په اور باندې وکړي. که چا چې د ګوتو خلال په اوبو باندې نه کوو نو الله به د ګوتو خلال قیامت کې په اور باندې وکړي. دې حدیث کې رکشن کلام علماء ذکر کړی دی لیکن عام اهل علم ویلي چې د دې حدیث تاییدات دا مخکینی حدیثونه شته ځکه د الله رسول امر کړی دی چې کله خپې انځي د ګوتو خلال به سړی کوي. دیو جن امام شوکانی په نیل الاوتار کې او په سیل الجرار کې او دا غین علاوه امام مبارک پوری په تحفة الاحوزی کې اهل ظواهر کې امام ابن حزم رحمه الله په المحلا کې د عام اهل الحديث قول دا ذکر کړی چې هغه وایي د ګوتو خلال چې دا واجب د سوا د جمهورونه ائمه اربعه ته واجب نه وي څوک د سنت وي څوک ته مستحب وي. خو عام چې کوم علما دي او محدثین دي هغه د دې حدیثو په تناظر کې د ګوتو خلال ته واجب وي چې د لاسونو د ګوتو خلال بم کیږي او د ګوتو د خپو خلال بم کیږي. د خلال طریقه به اثر نو حدیث د اوس بن شداد کی طریقه نقل له چې د ګوتو د خپو خلال بدس کې چې دا د غس لاس چې کومه قچي ګوته ده دا قچي ګوته براوالي او د خې خپې د قچي ګوته نه بشورو وکي باقي بدن نور کې را بکاږي بیا ورسره د بل ګوته بلا 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 بیا هم دغه ګوته راوالي او د خې د غس خپې د غټه ګوته چې کوم ابهامه ګوته ده د دې غټي ګوته نه بشورو کې دې طرف ته به خلال کې د خې طرف نه به خلال کې او د خې طرف د بار دلیل هغه حدیث چې نبی صلی الله علیه وسلم کان يعجبه تيمن نبی سم بخیواله خخاو فی ترجله وتنعله وفي طهوره نبی سم په اغوستلو کې خې طرف خخاو په سرګ منزولو کې خې طرف خخاو او په اوداسه کې او په پاکواله کې به خې طرف خخاو. نو د ګټ لاس چې کومه کچې ګوته را د عربی کې خنسره ګوته وای دي ته خنسره وای ورپسې دی ګوته د بنسره وای دی ورپسې ګوته ته وستا وای دی ورپسې ته سبابه وای دی ورپسې غټي ګوته ته ابهامه وای دا په عربی کې د ګوتو نمونه دي. نو دا خنسره چې کومه کچې ګوته دا براوالي او د خې خپې چې کومه کچې ګوته په کې بدن نه داخل کې بیا ورپسې او چې ګڅ خپې ته راورځي بیا د ابهامه چې کومه غټه ګوته ده د دې په منځ کې به دا ګوته داخلي کو سر ته وته وځي
دا طریقه د خپو د خلال لاغله او د حدیثو کې د لاسونو د خلال خاص کیفیت نه نقل نو علماء چې دوه لاسونه دسي په یو بل کې ومنډه دسي جوړ کې هم دې نه خلال جوړ کېږي دې ته تصفیق هم وي په دې طریقه هم خلال کېږي او که سړی په یو غوته باندې یو غوته خلالي په دې طریقه باندې خلال کېږي عام چې خلک مسه وکړي د طریقه باندې خلال وکړي دا طریقه هم د خلال لا په دې ټولو طریقو باندې خلال پوره کېږي د لاسونو د غوتو لیکن د خپل د غوتو ځان له کیفیت په حدیث کې راغلی شداد بن اوس حدیث سی ابو داود کې راغلی دی دینه معلومیږي د خپل د غوتو ځان له کیفیت د خلال شته په هغه طریقه باندې د خپل غوتو خلال کول پکار دي دا د الله د نبی صلی الله علیه وسلم طریقه وا دیو جنا قرآن و سنت کی چې کوم کیفیت دا او دا سره راغلی هغه کیفیت خپلول پکار دي او کوم کیفیت چې قرآن او حدیث کې نه دی راغلی دا غو نزان ساتل پکار دي لکه خپو کې خاص اذکار دي آینده جمعو کې ان شاء الله دا غو وضاحت کو هغه اذکار اکثر بدعي دي دا هغه اذکارونه مزان ساتي دا هغه طریقونه بمزان ساتي چې کومي طریقې دا او داسه د قرآن او د حدیث نه ثابت نه دي دا طریقه مرونو غلطه ده چې موږ دی او داس په ځای کې ناستو ټوټه هم بالکل چالو کړي تیز ولانه او تخپې هي اخفه مګو دا طریقه خلاف سنت ده یو عالم په دې او داسه باندې مستقل کتاب لیکل زموږ سره پروت د کوز هغه ویل دا ټوټه ته چې دا خپې یخین دا به یو ځل حسابي کتب دو ځل او درې ځل به حسابه ستا نیت دا چې درې ځل خپې انځونو بیا به دسې کې چې بمبه ملک ولاو کې خپه بلمده کې بیا به دی خو کې خپه ومږي خمه زداره دام په حدیث کې راغلی نبی صلی الله علیه وسلم بخپې انځل حتی انقاهما تر دې چې دوه خپې به خې صفاکړو خبه مګلي مزیدار به مګلي امام مالک رحمه الله نه دا نقل لی چې دلک په اوداسه کې واجب ده سړی په اوداسه کې دا اندامونه مګل چې دا واجب داسې وو نه رغړې بلکې په اوداسه کې اندامونه انزل او دا جخ مګل دا واجب دی دا د امام مالک سی رائے وا او د دې حدیث نه استدلال وکړ رسول الله يدلک نبی اسلام اندامونه مګل د نه استدلال کاو دیو جن دا طریقه غلطه را بعد سپینګرو یا خلک چې باډي غټه دا په ولاړ باندې او دس کوي نو هغه سه لوټه نیولې پاسه به خو باندې ورغړ ایستزي دا طریقه غلط را بلګې دې بسړه کې چې یو دل بخبي باندې وبو ور واچه بیا بخپل ټوټې نه راځي خو کې بمبه بند کې خپل ومږي بیا بخپل ټوټې ته ور اخوا کې لګي وبو را پرې دي دو ځله شو او بیا به دریم ځل وبو ته لګي را پرې دي خپل صفا کې درې ځله شو موږ د بخاری د ویلونه یو استنباط ما کړی دا او د عام علماء په کتابونو کې لیکل شوی هم دی چې دا د بمبو والا او د څه د دې ډیر زیات اسراف راځي لکه دا خبره ما مخکې بیان کړې و خاص کر هغه ټوټې چې کوم په پرشر باندې بدی ډیرو بځای کیږي بلکې د الله د نبی د او داس د سه معلومیږي نبی علیہ السلام باندې لوخي کې او داس کاو او په چونګ بوبر هغه سره په خپې بیا چولې دا طریقه دا د سونو د په خواني چې کومه طریقه وا د لوټي طریقه یا د بالټي طریقه دا طریقې د سونو قران او حدیث تقریبا دا معلومیږي ورونو او دا د بمبو والا طریقه چې سړی په یک باندې بمبه چالو کې ایستو ته خلاري مزیدار ناسي او برا بهږي ستاب لاسونو باندې په خپو باندې خپې د لاندې یخي دا طریقه بالکل د اسراف د الله رسول بدوم رو بنه ځای کولی بل بدی کې د یک او د دو د تین ترتیب نه معلومیږي اکثر خلک به ترتیب ایستاو داس کوي هغه ترتیب بدی کې نه معلومیږي بخاری تقریبا د الله په توفیق منګه تکاله ویل سګنه زمونږه تم کال چې من بخاری وایو دا غي ډېری خبرې ما په کتاب الوضو کې را جمع کړې وې یو خبره به کې داوا چې څومره احادیث په کې راغلي او کې به دا خبره بار بار راته نبی صاحب بچونګ وبر واغسي او په مټه واچولې او بچونګ باندې وبر واغسي په خپې واچولې او بچونګ باندې وبر واغسي خلې ته واچولې او په دې چونګ کې وبر واغسي او دا چونګ سره ملګری کړو بیا په مخ باندې را واچولې ټول حدیث په دې باب کې دي نو دینه دا استدلال کې دی چې دا ډېر قوي استدلال لږ سره کله حدیث مطالعه کوي چې دا زمنګ د ټوټو والا طریقه چې دا سره د اسراف والا طریقه دا اگر کدا د دې زمانه جديده طریقه دا چې په دې کې سہولت باندې او داس کې دا لوټو طریقه چې کوم دا به سہولت شان ده خودم رضا چې هر هغه طریقه چې په خوانو سلف د نزیو باندې خیر ډېر دی او څومره چې جديده طریقې راځي په دې ګوبر ډېر ځای کېږي او د وبو د شارټیج په زمانه کې وبر ډېر ځای کېږي په دې خپل کې بل صورت هم شته چې امام بخاری په صحیح حدیث کې دا باب کتاب العلم کې لګولې ده کتاب الحج کې لګولې کتاب الوضو کې لګولې ده چې نبی اسلام بکله کله په چپلو کې دن نخپې انځلې لکه امام بخاری روایي چې نبی اسلام باب ما يلبس سبتين نبی اسلام په چپل غوستل لسه چپل چې داوود پاسه وختنو او په دې چپلو کې بدن نخپې انځلې ويتوضأ فيهما ويغسل رجليه په دې چپلو کې بیا د سم کاوه د خپې په دې چپلو کې مازی کولې
لکه دې زمانه کې چې کوم ګورت والا چپل لی پاو کې دا طریقه کېږي یا عام چپل پلاستیکي په دې کې دن نخفي انځل چې سړی د چپل نخفلک بار تر او بس وینځي او په دې چپل کې دن نخفه مازی کی دا طریقه جایز په حدیثو کې صحیح بخاری کې په چپل کې باودس کولو مستقل باب راغلی دی چې په چپلو کې اودس نبی صلی الله علیه وسلم کاو او دا نو سنت طریقه ده زائده چې په چپلو کې ګرد والا چپل یو بدی کې سړی خپې ومږي او بدی چپل نه راو باسي او پاسه به سړی وبور واړی او لعنت الله ستاو کې د خپل ویمځي صفه او بدی چپل نه بار تر او باسي نه نو بدی طریقه باندې او دس کېږي بدی شرط باندې استاپا خپل کې چرته وجزه پاتې نشي آینده جمعه کې ان شاء الله غو ممسوحات بیانو چې جرابو باندې مسا په موضوع باندې مسا او کمی پټي چې په زخمونو باندې لګيږي پاغه باندې مسا او د دې مسو بخبل منځ کې فرق او د دې کیفیت د مس اصل کیفیت سره په سنت طریقه کې او بعض اختلافي مسلې او په کې راجح دلیل د الله د نبی صلی الله علیه وسلم نه چې زندگی الله رب العالمین را کړه وبالله عز وجل توفیق